چې دا تو کوست نه پدې کې به مشال خوټه خلاص زما واورا کنزا مکه ودا کنزا زین دي دا ستا پنشمنت ته کومه کانډه ماته کا بیا دا کوست ولې هغه پنشمنت چې ما دې پسینه کې انډه ماته کا دا تاسو لا کنه ورانه په کومه کې خبره ده نه دی ویل کنجوري مالم سینه کې راکړه دلته یاد کړی وي تا ما دلته یاد کړی وي پاسا دا ټول شي نه در لپاره کوم خیرې نیولې در رانډای پاسا غاڼه پاسا پنشمنت ری وایا زوکه خپې بر او سر لاندې ځه د گیم د ډبل پورې ځه دویم وایا دویم دا 3 چمچه مالګه وخوره دي 3 چمچه مالګه راوړل دلته کې زموږ په مخامخ وخوره 3 چمچه مالګه چې تا خو زه وسم ورغې ما دا ټول شپه خو د باندې سپکال کې تیر کم دریم پنشمنت ستا دا د دریم په بوتل کې نه پړوا 3 انډي راواله په کوټو منس کې ماته کا ځه 3 انډي مونږ شاګه ما ورا مونږ شاګه دا ګوره چې څنګه پنشمنت راکې ځشانه اخر ته ویلو کنه زما غوګو داسې اوریدلیو زما دې غوګو زما دې ګناګارو جوړ داسې اوریدلیو دوستانو بلې کم پنشمنت راته ویلو بلې کم پنشمنت ویلو پوسټر دی الله یو تینو په منځ کې به انډې ماته بلې دا پنشمنت ویلو کنه دوستانو ښه دی به اوس په کوناټو کې مونږ ته انډې ماتې پسه کې تبا بیا په کوس کې ماته تبا بیا په کوس کې کوس مګو د کوس په منځ کې به د مشال خوټه خلاصې د کوس د پاسه او بیا زما تو غصه نه بچي اخرت د ټیزونو ځای نه دی کنه ګوره اخرت د ټیزونو ځای نه چې ما چشمې واچولې بس پوه شه کنه چې زه چشمې واچوم پوهېږه کنه جان نه هرامنډې چوکیدار ستا دریم پنشمنت چې دا ماته څه ویلي وو دریم پنشمنت دوستانو دریم پنشمنت یې څه ویلي وو که زما دې ګناهګارو غوږونو له داسې راغلي وایي چې فل شاور به هلې چې په کپړو کې د یو ځای اوچني نو به دغه دریم پنشمنت یې جي ته پکې اوس خپلې خوښې کوه پاسه سیده پاسه مونږ صرف چشمې لګو او مونږ به تا ته صرف سویک کې ولاړ یو او که داسې نه نو تا سره یو بل اپشن شته تاسو چې یو پیمپر په ماشوم راغوښتی شي زما پنشمنت مې نو اصلا کې پنشمنت پچو پکو زيلا پنشمنت الا گیم را لیگو پنشمنت گوا پنشمنت وایو پهلنی پنشمنت فل شاور سر نه والا خپو پورې زما پنشمنت مال نه شرا کوله زما پنشمنت نه تاسو ته کوم دا مې تا ویلو زیشانا اوس کونه باندې جنگي دا مې تا زما پنشمنت ما ته نه زما پنشمنت تا ول کې ویلو ګورا دی ویلو ګورې نه هاي کې نور ها پبی کې نو ما ته نه ټول رس کوس ورته ما ته کوس ته لګړې وغه پنشمنت ری انډي راواله ستا